دا هر عمل یو اثر لري. دا اعمال احکام چې الله پاک پر موږ باندې فرض کړي دي دا یو اثر لري، دا له اثره څخه نشي خالي کېدلی. لکه موږ چې ډوډۍ خورو، دا ډوډۍ یو اثر لري که نه لري؟ د ډوډۍ اثر دا دی د انسان لوږه ختم کوي. اوبه اثر لري که نه لري؟ دا اوبه چې موږ څښو د دې اثر دا دی تنده ختم کوي. دغه اسلامي احکام چې الله پاک پر انسانانو فرض ګرځولي دي دا هم د یو اثر دپاره. مثلا روزه ده، د روزې اثر دا دی د انسان هغه قوت حیواني قوت شهواني دا کمزوری کوي. د زکات اثر دا دی چې دا د انسان بخل ختم کوي. او د لمانځه اثر چې شدی مجدد الفسانی رحمت الله علیه په خپل مکتوبات کې لیکي چې د لمانځه اثر دا دی په انسان کې د الله پاک د دیدار هغه صلاحیت پیدا کوي، استعداد پیدا کوي. او د الله پاک په نعمتو کې عظیم نعمت هغه د الله پاک دیدار دی. دا جنتیان چې جنت لره ولاړ سي چې د الله پاک دیدار وکړي، د الله پاک د دیدار داسې خوند او ذوق دی چې ګرده جنت یې هیر سي. او دا د الله پاک دیدار صلاحیت دا په لمانځه سره په انسان کې پیدا کېږي چې انسان لمونځ کوي، په پابندي سره یې کوي، په جماعت سره یې کوي. دا به په جنت کې د الله پاک دیدار دا رقم کوي لکه موږ چې 14 سپوږمۍ ته